غزه د عربي نړۍ یوه مظلومه برخه چې له 1.5 کال راهیسې د اسرائیلو صهیونیستي رژیم تر سختو بریدونو لاندې ده او په ترڅ کې زرګونه بېګناه فلسطینیان شهیدان او ټپیان شوي دي. د میدان وردګو ولسونه وایي د مظلومې غزې په ملاتړ به هر ډول غږ اوچت کړي او له نړیوالو غوښتنه کوي چې هلته روان وحشت ودروي. د دوی په څنګ کې مسلمانان د شپې او د ورځې جنازې د دوی خاورو ته سپارل کېږي. حتی اکثره داسې وي چې په ډلهییزه توګه باندې ښخ کېږي، خو هېڅ مسلمان د دې غږ نه پورته کوي. نو ټول مسلمانانو باندې دا لازم ده چې د دې غزې د مسلمانانو د نجات په خاطر باندې خپل اواز پورته کړي. نو د موږ چې څومره وس او توان وي، که مالي کومک وي، که لساني کومک وي، که بدني کومک وي، تر خپلې وسې به یې کوو. که غږ پورته کولو باندې کېږي باید هر مسلمان باید غږ پورته کړي، خصوصا هغه خلک چې هغوی د حقوق د بشر هغه دعوی کوي. نن موږ او تاسو وینو چې هغه قرار ویده دي. بالخصوص داسې ډیر مسلمانان ممالک شته چې ځان ته مسلمانان وایي خو لیکن کوم غږ نه پورته کوي. په دې باندې موږ ډیر خفه یو. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو د ظلمونو خوند څکلی او نن به د بېګناه فلسطینیانو د لاسنیوي او د دوی غږ اوچتولو په موخه له هرې ممکنه لارې خپل غږ اوچت او دا د ټولې مسلمه نړۍ وجیبه بولي. یقینو که دلته خو ګوره چې 20 کاله دلته هم جنګواري وو، به دغه نارې ویلې چې دا وروره ګله موږ بشر دوستان یو، دا یو هغه. ګوره جوماتونه یې بمبارول دلته او مدرسې بمبارولې. نو اوس دا چې دغلته ظلم کېږي باید دغه نور چې وایي چې موږ بشر دوستان ولې دي هغو د مرسته اوس وکړي که نه، ورته ودې وایي دا جنګ دې ودروي وروره ګله چې په هغو باندې خو ظلم روان ده، ولا ډېر زیات روان ده. خپله خو یقین وکړه چې ما یو لمانځه او داسې کې هم نه پرېږدم، دعا ورته کوو او چې وس هم اوسي د شپې هم ورته راجګ کېږو. بالخصوص یاسین شریف ختم یو 2 رکعته نفل ورته وکړو، دعا ورته کوو. دغه د موږ په وس کې کېږي. مننه کوو چې دغه ورځې نن هغو مظلومانو ته ځانګړې کړې ده او په ولس باندې غږ کړی چې دوی سره همدردي وکړي. په خپله موږ باندې دا ستونزې مشکلات تېر شوي دي او د غزې ولس په موږ باندې حق لري او موږ نړیوالو څخه غواړو چې د حقوق بشر یې دعوې کوي. هغلته ډېر شفاخانې بمبار شوې، مکتبونه او مدرسې بمبار شولې، ټول ولس له خاورو سره خاورې کړ. باید دوی هغه حقوق بشر چې غواړي هغه په واقعیت کې غواړي. په داسې حال کې چې په غزه کې حالت ورځ تر بلې په خرابېدو دی، د یاد ولایت اوسیدونکي له ټولو عربي او نورو اسلامي هیوادونو غواړي چې هلته مرستې ورسوي او د روان وحشت مخه ونیسي.